عزیزانو هیڅ وخت په مال په جایداد په سړو باندې مه نازېږئ ونازېږئ خو شکر یې ادا کړئ د خدای پاک کبر مه کوئ د چا سره ډېر لیدل کېږي چې خدای پاک مال ورکړه ډېر زر اسمان ته وخیږي بیا راغورځېږي په ځای نه پاتې کېږي زما په دې ژوند کې ما ډېر ولیدل همدغسې چې سړي ورکه بس بې ځایه تکبر که د ډوډۍ پیسې به نه لري خو دومره به دا کبرجن وي چې فکر به کوي چې د چتې په څېر د اسمان د په خپو نیولی دی بې ځایه به د خپل تره زامنو سره د خپلو ګاونډیانو سره کبر به کوي او داسې کارونه به کوي چې هغه به د انسانیت نه ډېر لرې وي عزیزانو چې کله پوه شي چې خدای پاک مال درکړه جایداد یې درکړه سړي درکړل او په تا کې هغه د انسانیت درجه ښکته راغله یعنې ته کبر پیدا کړي او ته داسې بې ځایه کارونه وکړي چې هغه انسانیت سره نه ښایي پوه شه چې دغه مال دغه اولاد دغه جایداد دغه سړي تا دپاره ستا د هلاکت یوه ذریعه ده تل چې قدم ږدئ په هیر مو نشي چې دا هر څه یو ازموینه ده یو امتحان دی او د دې ټولو به رب العزت د موږ او تاسې نه پوښتنه کوي چې دا ما درکړي و څه ده وکړل ما څه دپاره درکړي و او تا څه وکړل نو عزیزانو ژوند ډېر لږ دی تاسې باور وکړئ دغه 30 کاله خو 32 کاله خو داسې په مستۍ کې تېر شي سړی وایي زه به دا کوم دا به کوم هغې نه وروسته بیا دردونه هم شروع شي غمونه هم زیات شي بیا چې 45 ته ورسېږي نو ګړب درنه جوړي پوه شي په ژوند باندې بیا نه پوهېږي نو عزیزانو ډېر متوجه اوسئ محتاط اوسئ چې د قدم مو بې ځایه کېنهدئ د خولې نه د ژبې نه مو بې ځایه خبرې مه وباسئ بې ځایه حرکت مه کوئ بې ځایه انسانان مه خفه کوئ او خصوصا خپلوان مه خفه کوئ دا هر څه چې دي فاني دي او د دې هر څه به پوښتنه کېږي نو ښه به دا وي چې موږ او تاسې د دې خپل ژوند نه ګټه واخلو نه چې تاوان د ځانه سره ویسو او د خدای ذات د خپل ځان نه خفه کو چې بیا دغه ژوند زموږ او ستاسو ډېر تاواني شي